د لوی بښونکي او مهربانه څښتن طالب نامه. سلام وړاندې کومه تاسو درنو او خوږو اورېدونکو او لیدونکو ته. هیله ده چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا زه ستاسو په چوپړ کې یم. زموږ مخکینی درس څه شي په اړه و؟ ستړي مه شئ ویلی یا هم هرکلی. نو هیله ده چې له هغه درس څخه مې یو څه زده کړي وي او تاسې ګران ملګري چې زموږ له چینل سره نوي یو ځای شوي یې نو هیله ده چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک خوښې کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریکې کړئ. پس ځو په ګډه سره نننی درس ګورو چې د څه شي په اړه دی. Lektion 2 2 ته وایي چې انشاءالله اعداد یا شمېرنه به په نورو درسونو کې درته تشریح کړم. نننی درس مو د څه شي په اړه دی؟ Das Alphabet. Das Alphabet یعنی الفبا توری. په آلماني ژبه کې هم لکه چې په انګلیسي ژبه کې 26 الفبا توری دي، په آلماني ژبه کې هم هغه 26 دي، خو 4 نور توري اضافي لري چې هغه هم انشاءالله په دغه درس کې به تاسو ته تشریح کړم. پس ځو درس مو پیل کوو. A. A. Der Apfel. Der Apfel. مڼه. B. B. Die Blumen. Die Blumen. ګلونه. C. C. Der Computer. Der Computer. D. D. Der Daumen. Der Daumen. ښه چانس. کله چې غواړو مثلا کوم سیمینار یا کومه پروژه ارائه کړو نو زیاتره مخالف لوری موږ ته د دې په خاطر چې ښه چانس وایي کوم آلماني کلمه او جمله استفاده کوي. Ich drücke dir die Daumen. Ich drücke dir die Daumen یعنی ښه چانس درته غواړم. E. E. Der Esel. Der Esel یعنی خر. F. F. Das Fahrrad. Das Fahrrad. بایسکل. G. J څه رقم تلفظ کیږي؟ G تلفظ کیږي. G. Das Geld. Das Geld. پیسې. H. H. Der Hut. Der Hut. خوله. I. I. په آلماني ژبه کې آی لکه د انګلیسي د ای سره یو رقم تلفظ کیږي. I. Die Information. Die Information معلومات. J. J. او په آلماني ژبه کې د J توری
یوت تلفظ کېږي، خو په جمله کې کله چې موږ غواړو یا په تنهایي راشي په یوه کلمه کې، نو چی تلفظ کېږي؟ یې تلفظ کېږي. لکه لاندې د بېلګې په توګه مې چې یوه کلمه راوستې ده: Der Junge. Der Junge. ځوان هلک. K. K. Der Kaffee. Der Kaffee. قهوه. El. El. Die Limonade. Die Limonade. د لیمو جوس. M. M. Die Musik. Die Musik. یعنی موزیک. N. N. Die Nase. Die Nase. پزه یا پوزه. O. O. Die Uhr. Die Uhr. غوږ. P. P. په آلماني ژبه کې پی د پی رقم ته تلفظ کېږي. P. Der Park. Der Park. Park. Q. Q. او د کیو توری هم کو تلفظ کېږي. Das Quad. Das Quad. یو ډول د پولیسو موټر دی چې د کواد په نامه یادېږي. R. R. یا هم R. R. فرق لري د آلمان په څلورو خواو شاو کې هم آر تلفظ کېږي، R هم غین تلفظ کېږي چې R. Der Regen. Der Regen. باران. S. S. Die Sonnenbrille. Die Sonnenbrille. یعنی عینک یا چشمک د لمر دپاره چې دي. T. T. Die Taschenlampe. Die Taschenlampe. چشم چراغ کیدای شو چې د لاس څراغ هم ورته استفاده کړي یا د بکس چراغ هم. او. او. Die Uhr. Die Uhr. ساعت. V. V. Die Vanille. Die
وانیل یو ډول کریم دی د خوړلو. و der Wecker یو ډول ساعت دی چې کله چې یو نفر غواړي چې د سهار طرف نه ولټېږي په زنګ برابروي، زنګداره ساعت دی، د زنګ دپاره استفاده کېږي. X das Xylophon یو ډول د موزیک آله ده چې د استفادې د کوچنیانو دپاره هم د غټانو دپاره د استفادې وړ ده. Epsilon der Yoga یو ډول لوبه یا ورزش دی. Z der Zahn غاښ. البته په نور درسو کې به انشاءالله تاسو تشریح کړم چې کله چې اس د کلمې په سر کې راشي زیږ تلفظ کېږي او کله چې زیږ د کلمې په سر کې راشي بیا اس تلفظ کېږي، یعنې ګډوډ سیستم د دواړو. او اوس راځو څلورو نورو کلمو ته چې آلماني د انګلیسي څخه توپیر کړی دی، یعنې آلماني د انګلیسي په منځ کې توپیر په څه شي کې دی؟ دغه څلورو اضافي توریو کې. د ا یو توری دی چې په سر باندې دوه ټکي دي، څه رقم تلفظ کېږي؟ که د انګلیسي der Bär یعنی خرس. der Kopfhörer غوږکی یا هم ګوشکی. die Tür دروازه. او آخرینی توری چی دی؟ د بیتا علامه ده چې څه رقم ته غږ کوي؟ د دو اس، لکه چې دوه اس یو د بل په بغل کې کېږدي دغه رقم ته تلفظ کوي. اس. Die Straße سړک. دا اوس زموږ نننی درس. هیله ده چې له دغه درس نه هم یو څه زده کړی. زموږ چینل در سره سبسکرایب او ویډیوګانې مو در سره لایک خوښې کړئ او که غواړئ چې نظریات مو له موږ سره شریک کړئ لاندې کامنټو کې خپل نظر ولیکئ انشاءالله. ډېر ژر به تاسو کامنټو ته هم ځواب درکړم. نو هیله ده چې له دغه ویډیو څخه مو څه زده کړي وي. تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې. Auf Wiedersehen. Tschüss.